نن ورځ د اسلامي امارت د علماو، مشرانو او ځوانانو په ګډون ګڼ شمېر پکتیکاوالو د ازادۍ ورځ ولمانځله او د امریکا د 100 کلن یرغل په پای ته رسېدو یې خوښي څرګنده کړه او ترڅنګ یې د اسلامي امارت له مسؤلینو نه وغوښتل چې په داسې تګلاره دې کار وکړي چې افغانان متحد شي او دا اخیستل شوې ازادي د علم په مټ وساتي ترڅو یو ځل بیا د نورې نړۍ تر یرغل لاندې را نه شو. او که چیرې موږ دغه برخه کې مثلا تعلیم او تربیې ته مخه کړو، د دیني مراکز آباد کو او دغه رقم موږ تاسې مکاتب آباد دي، موږ تاسې پوهنتونونه آباد دي، موږ تاسې ځوانان وروزل سي، په هر بخش کې وروزل سي او موږ تاسې یو داسې ځای ته ځان ورسوو چې هر څه په خپله باندې حاصل کړو. د تعلیم برخې ته ډېر زیات توجه وکړي، د دې ترڅنګ چې موږ د هلکانو په برخه کې تعلیم ته ضرورت لرو، همداسې د نجونو په برخه کې موږ ډېر زیات ضرورت لرو. لکه څنګه چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو، همداسې یو ډاکټرې ته ضرورت لرو، همداسې یو میډوایفري ته ضرورت لرو، همداسې یو نرسې ته ضرورت لرو. غونډې ته د اسلامي امارت مشرانو او علماو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا یوه تاریخي ورځ ده او دا د مسلمانانو د قربانیو برکت و چې نن موږ د یو خپلواک اسلامي نظام شاهدان یو او همداشانې پکتیکاوالو ته ډاډ ورکړ چې موږ په هر حالت کې ستاسو د امنیت لپاره کار کوو. د ټولو افغانانو ته د دې عظیمې بریا او د دې عظیمې ازادي مبارکي وایو، خصوصا د پکتیکا ولس ته او دلته چې څومره خلک راغلي له ټولو مننه کوو. الله تعالی په عمرونو برکت کا. دلته د امنیت مسؤلیت موږ ده، انشاءالله چې هره خبره وه زموږ سره یې شریکوئ. شپه ورځ به موږ د تاسې په خدمت کې حاضر یو، که د شپې موږ ته څوک غږ راوکړي تلیفون موږ ته هم انشاءالله موږ ته آماده یو. د ورځې هم د تاسې په مخ باندې زموږ دروازې خلاصې دي چې هر خدمت کې انشاءالله موږ د تاسې د خدمت لپاره دلته راغلي یو. د تاسې د مال تحفظ په موږ باندې فرض و لازم ده. باید ووایو چې په افغانستان کې د امریکا او متحدینو لپاره تر ټولو اوږده جګړه د اسلامي امارت په بریا سره تېره شپه د اګست په 21 د شپې په 12 بجې په حضوري شکل پای ته ورسېده.